لوړ لیدیکا ورکړه وای دا زمونږ مشر دی دی به درته وای هلکه پولیس والا ورته لوړ را مخکې شه څه دی نوم دی دی ورته وایي لیکه مړه هغه ورته وایي ته خو هلکه نیغېږې مړه وایي لیکه که نه وایي څه دی نوم دی دی ورته وایي فاصفح الصفح الجمیل هغه ورته وایي ته یو ځل بیا ووایه دی ورته بیا وایي فاصفح الصفح الجمیل هغې سیچو ورته وایي ګورې که نوم دې غلط ولیکې که نه کیدی شي عدالت ته لاړ شي نوکری نه هم پکې خلاص شي ځای مړه وایي اوزګار یې تاسو ته پته ده چې دې ځای کې په مدرسه کې القاری المقری حضرت مولانا محمد علی صاحب نوم دی که نه هغه د قرآن حکیم خدمت کوي رب العالمین دې په جون کې برکت پیدا کړي او دې مدرسې ته د الله پاک مزید ترقی ورکړي او الله دې ورته قبولیت او مقبولیت ورکړي دا په هغه باندې د رب العالمین عظیم احسان دی چې الله د خپل کلام او د خپل کتاب د خدمت هغه توفیق الله ورکړی دی قرآن حکیم دا د الله کلام دی دا د خشته الله خبری دی او دا د الله کتاب دی د قرآن نه مخکې الله پاک نور کتابونه نازل کړي دي تورات زبور او انجیل او تقریبا 100 صحیفې او سفارې خو هغه د الله کتابونه دي هغې ته د الله کلام نشي ویلی هغې ته که د الله کلام وی نو د کلام اطلاق پې کېږي خو مجازن ځکه تورات په تختو باندې لیکلی شوی الله موسی علیه السلام له ورکړی او قرآن دا د الله کلام هم دی د الله خبرې دي او د رب العالمین کتاب هم دی او په ټولو مدارسو کې الحمدلله دا د قرآن خدمت کېږي ځکه حدیث مبارکه که یو انسان زده کوي خو لتبین للناس ما نزل الیهم هم د قرآن هغه بیان دی الحمدلله ټولو مدرسو کې د قرآن خدمت کېږي ماشاءالله کثرت سره طالبان موجود دي اکثر د دور حدیث طالبان دي په دوی باندې الله دا خوشحالي راوسته قرآن یې زده که اسې زده ځکه د قرآن په انسان باندې حقونه دي یو چې انسان په قرآن ایمان وروړي دا هم حق دی د قرآن بل د قرآن تلاوت به انسان کوي دا هم د قرآن حکیم حق دی په انسان باندې بل د قرآن حکیم هغه لفظ زده کول او د قرآن معنا زده کول دا هم د قرآن حکیم حق دی په انسان الحمدلله صحیح طریقې سره دې ځای کې د طالبانو هغه لفظونه اسې زده نور هم خشته الفاظ شو د قرآن تلاوت چې کوي نور به هم خشته وینا سره کوي ورونو قرآن کې الله ډېر زیات خیر ښودی هم د دنیا او هم د آخرت خیر الله په قرآن کې ښودی دی او که یو انسان ځان رب العالمین ته نږدې کول غواړي نو د قرآن حکیم په تلاوت باندې به انسان الله ته نږدې کېږي په دې امامانو کې کشر امام احمد ابن حنبل دا په دې امامانو کې کشر امام دی د لکونو احادیثو حافظ دی او د امام شافعي صاحب شاګرد دی او امام شافعي صاحب 2 کاله د امام محمد صاحب شاګردي کړې ده امام محمد صاحب لم الله ډېر زیات لوی علم ورکړی 2000 موضوعي احادیث د امام محمد صاحب 22000 صرف موضوعي احادیث یاد او امام محمد صاحب د امام ابو حنیفه صاحب د نعمان ابن ثابت صاحب شاګرد نو امام احمد ابن حنبل صاحب دا زمونږ د امام صاحب د شاګردانو شاګرد دی
ډیر زیات تقوادار او پاک انسان. سل کرت رب العالمین امام احمد ابن حنبل سے په خوب کې لیدلی دی او دومره پاک انسان چې حرام خو څه کې چې د مشتبهاتو نه به هم ځان ساته. یو ځل امام احمد ابن حنبل صاحب کور ته راغی نو ډوډۍ ورته کېښوده چې نوړۍ خولې ته اوچته کړه. بیبي ته وایي د دې نه ماله د حرامو بوی راځي چې کوم انسان صاحب د کشف او د کرامت الله بعضې وخت کې خبر کړي. ښځه ورته وایي یاره حرام په ډوډۍ کې د کم ځای نه رالل؟ اوړه زمونږ د کور دی، خشاک زمونږ د کور دی، اوبه زمونږ د کور دی، طبخې هر څه زمونږ د کور دی. امام احمد ابن حنبل صاحب ورته وایي نه ماله ته د حرامو بوی راځي. امام احمد ابن حنبل صاحب هغه ډوډۍ ونه خوړه او بیبي ته وایي که سوالګري غوښتنه ورلی ورکه خدا ورته ووایه چې ګوره احمد ابن حنبل نه ده خوړلی. سوالګرې به راغې اواز به وکړه الله پاکه مبخه که د خوراک سوي راوړی دا ډوډۍ به یې ورولېږله خو ورته به یې وي چې ګوره احمد ابن حنبل نه ده خوړلی. هغې سوالګري وي چې دومره لوی امام نه ده خوړلی نو زمونږ څه کار دی چې خورو یې. سوالګري هم ډوډۍ ونه خوړه دغه شانتې کور کې پرته وه. څه وخت پکې تیر شو نو د کور خلکو ماشومانو له ورکړه او د دجلې دریاب ته یې غورځوله. امام احمد ابن حنبل صاحب کور کې تپوس یو ځل وکړو هغه ډوډۍ هم څه کړه؟ کور والا ورته ویې تام نه خوړه او سوالګرو هم نه خوړه د دجلې دریاب ته هم غورځولې ده. امام احمد ابن حنبل ټول عمر کې د دجلې د دریاب کب نه دی خوړلی. پته نه لګي چې د کم کب خېټې ته به دا ډوډۍ تلي هسې نه هغه کب ونه خورم. حالان کې کب په دې باندې مکلف نه دی چې حلال به خوري او حرام به نه خوري. که کب حرام وخوري نو د هغې کب خوړل ستا دپاره جایز دی. دې ته ورع وایي. حرام خو څه کوي چې د مشتبهاتو نه انسان ځان ساتي. دومره پاک انسان تیر شوی دی. 300 رکعاته نوافل به په شوا روز کې کول او چې کله وله دورې ورکړې شوې نو زوی یې وایي عبدالله وایي د 1.5 رکعاتو نفلو پورې د 80 کالو عمره پورې دا قضا کړي نه. دومره پاک انسان تیر شوی دی. چې کله امام احمد ابن حنبل صاحب وفات شو نو د 40 میلونه لرې خلک د امام احمد ابن حنبل صاحب جنازې له رالل. دومره مزلې یې وکړې. هر چا به وي موږ زونن به د احمد ابن حنبل په جنازه کې شریکېږو کیدای شي د هغې د برکت الله پاک زمونږ ګناهونه وبخي. 40 میلونه لرې په یو ډېر لوی میدان کې د احمد ابن حنبل جنازه شوې ده. د هغې میدان اندازې چې ولګوله نو 10 لاکو کسانو د امام احمد ابن حنبل صاحب جنازه کړې ده. 10,000 یهودیان او عیسایان د امام احمد ابن حنبل صاحب د جنازې په تماشه باندې مسلمانان شوي دي. په هغې علاقه کې یو بزرګ سیري سقطي رحمت الله علیه هغه د ولي په غاړه باندې ناستو چاردامې کو. لاندې امام احمد ابن حنبل صاحب ناستې او بره دې ناستې. پړه کې یې راله چې یاره زه د خولې نه اوبه په دې وله کې وغورځوم دا خو لاندې ځي دا خو په احمد ابن حنبل ورځي. پوزې کې اوبه واچوم هغه سوڼ کم دا اوبه په احمد ابن حنبل ورځي دا خو بېدبي ده. نو د هغې ځای نه راپاڅېد او د امام احمد ابن حنبل صاحب نه لاندې کېناست او داسې وکړه د هغه ادب یې وکړه. نو چې کله وفات شو یو شاګرد وی خوب کې مې ولید وی دا لاسونه یې داسې موټي دي او وی د جنت په باغونو کې ګرځېده. وی ما ورته وی چې پیر صاحب الله در سره څه وکړل؟
وی راتوی چې کله رب العالمین ته زما روح مخامخ شو نو رب العالمین اوی چې د سری سیختی نیکی ام روڑے و گناہونو بدے ام روڑے وی دا اللہ پا حکم زما نیکی و بدے حاضر شوے وی زما گناہونو بدے پا نیکو باندے زیادے وی او قانون الہی دارے چی گناہون زیادی انسان بجہنم تزی وی دغی وقت پا ما باندے دیر یر رالا وی ماوی چوز بدا اللہ پاک دا طرف نا حکموشی چی دے جہنم تبوزے وی بالکل خاموشی دا سوغگ نکئی وی پا دے کے لگ سات پس آوازو شو چی دے جنت تبوزے وی رب العالمین راتوی چی تا تا پتا لگی چی پسمی و بخل وی ماوی چی یا اللہ نا وی راتوی چی زما دا دین یو عالم اغا او دست ناستو او دسیکو او تد اغا برا او دست ناسوی تاوی زما دا چاردان دو با پاغ باندی ورزی دا خوڑی را غٹ بیدبی دا اغا ادب دکلی دی پاغی میں و بخلی دا شاگرد ورطوی جی دی لاسو کی در سرسی دی نو چه لاسو نے کلوکل نو پاغی کی ملغلر وی جی دا ملغلر کم زیوی وی دا چه احمد ابن حنبل سے وفات شو اللہ جنت تراوست وی اللہ ورطوی چه با دنیا کے دی دا حدیث و درس کو دل تیوم کاوا مڑ شاگردانیم جنت تراغلی غی ورطکینول وی دا اللہ پرشتی تی گیر چاپیر ولاڑی امام احمد ابن حنبل سے درس شروع پرشتو ملغلر شیندلی وی ما و تلاسونو یو دو زما پلاس کیو دا زما را پریوتے دوم را پاک انسان تیر شوی دے او چه کل وفات شنو دا وفات 234 سالو شو پا اغی علاقہ کی یو عالمو یو سڑے وفات کیدن آغیوی چه زو وفات شم نو زما قبر با دا احمد ابن حنبل سیب دا قبر پخوا کیو کنی باسے بچو وطوی ولی وی دیر گناہگارے ما حکو رب العالمین داتوی چی بندہ صدی روڑی دی وی زب ورطیم چی اللہ ستا دا دین دا عالم دا احمد ابن حنبل گاونڈیم چی سرا سرکینو نو 200 سلور دیر شکال دا احمد ابن حنبل سیب دا وپات شیو دا اغی سڑی قبر یا دا احمد ابن حنبل سیب دا قبر پخوا کی کنستل شروع کرل چی کلا لاند قبر رسید نو دا امام احمد ابن حنبل سیب دا لحدنا یو طبی را پریوتا چمان را پریوتل چوی کد 234 سال پس احمد ابن حنبل سیب دا سی روغ او تازه پا قبر کے پروتو تابوی چی چو سی خود دے دوم را پاک انسان نو خپل خبر لرازم دے امام احمد ابن حنبل سے 200 کرت اللہ پا خوب کی لی دلے دے چھے کلے یو کم 100 کرت رب العالمین پا خوب کیو لید وی دا زما یو کم سلم کرت تے چھے اللہ پا خوب کیوی نم او کپا سلم کرت میں اللہ پاک پا خوب کیو لید نیو تپوس پتے کوم چھے کلے پا سلم کرت اللہ پا خوب کیو لید یا اللہ وی دا سلم زل لے چے اللہ تا پا خوب کی وینم پروردگارا ما تا اعمل اخایا چے انسان پہ تا تا دا طولنا زیاد در نزدیکے گی رب العالمین ورطوی احمد ابن حنبلا ما تا انسان دا قرآن حکیم پا تلاوت باندی دا طولنا زیاد را نزدیکے گی امام احمد ابن حنبل سے ورطوی کسو کے پمانا پوئی گیو کنا رب العالمین ورطوی بے پہمن او بغیر پہمن احمد ابن حنبل چے سوک دا قرآن تلاوت کئی کہ دے پمانا پوئی گیو کنے پیگی پا دے باندے ما ترا نزدیکے گی نو کہ یو انسان رب العالمین تزان نزدیکول غواری اغب تعلق دا اللہ کلام سر پیدا کیو دا اللہ کتاب سر پا دے با اللہ تنزدیکے گے او چے اللہ تنزدیشی نو کمی بیاد سرے
داسی کتاب دی چې الله د دې د حفاظت ذمہواری غشته ده. ما ته متوجه شه طالبان سوچ کې لاړل. زه مدرسه کې متهم سوچ مه کوي خو بس پته نه لګي نو ما ته متوجه شه. نو الله وی دا قرآن مونږ نازل کړی دی وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. الله وی حفاظت به من کوو د هغې زمانې نه واله تر دې وخته پورې الحمدلله قرآن په خپل اصلي شکل کې محفوظ دی، بلکې د قرآن هغه رسم الحتم په اصلي شکل کې محفوظ دی. یو مثال به درله درکم. بسم الله الرحمن الرحیم ته وګوره کنه، دا هم د قرآن آیات خو دی کنه، جز د صورت دی او کنه دغه اختلافات وغیره پرېږده، خو د قرآن جز دی. ګوره چې کله موږ بسم الله لیکو نو بسم الله کې اسم راغلی دی او دا قاعده ده چې اسم لیکې نو د سین نه مخکې به حمزه او الف لیکې. اوس د با او د سین په مابین کې حمزه او الف څه شو؟ هغه کم خوا والوته. نو دا بسم چې دا بسم الله د رسول الله مبارک په امر باندې لیکېده نو هغې وخت کې پکې د با او د سین په مابین کې الف نه دی لیکلی شوی، د با سر لږ اوږد شوی دی د هغې په ځای. اوسه پورې بسم الله کې به د با او د سین په مابین کې الف پیدا نه کړي. بیا ورپسې رحمان له ورشه نو عبد الرحمن چې لیکې نو د میم او د نون په مابین کې به الف لیکې. نو دا رحمان خو په بسم الله کې هم راغلی دی، هلته د میم او د نون په مابین کې الف څه شو؟ هغه کم خوا والوته، هلته کړه زبر په میم باندې کې. نو چې د امام الانبیا په حکم دا لیکېده الف پکې نه دی لیکلی شوی، نه پورې به پکې پیدا نه کې. الحمدلله د قرآن رسم الحد هغه هم په اصلي شکل باندې باقی پاتې دی. او الله چیلن ورکړه چې د قرآن مثل خو راوړی، مثل په څه کې؟ په فصاحت کې، په بلاغت کې، په حسن النظم کې، په اخبار عن العیب کې. اوسه پورې الحمدلله د قرآن د یو رکوټي صورت چا مثل نه دی راوړی. چې کله مولانا شبیر احمد عثماني صاحب لیکلی، نورو کتابونو هم لیکلی دی، ان اعطیناک الکوثر صورت نازل شو نو دی په ولیکه او د بیت الله د پاسه علی رضی الله عنه اویزان که وی ځای که نه وی د دې په شانته یو تاسو د دې په شانته تاسو هم راوړی. یو شاعر د شپې راغی، بوډا شاعر نیمه شپې پورې ولاړو، ځکه شاعر ته چې د شعر یو کړی وي هغې پسې به هغه شانتې جوړی. بیا نیمه شپې پورې ولاړو، سی ورپسې جوړ نه کړی شو. په دویمه شپه بیا راغی، بیا نیمه شپې پورې ولاړو، بیا څه جوړ نه کړی شو. په دریمه شپه بیا راغی، هیڅ یې ورپسې جوړ نه کړی شو. لاندې ورته ولیکل والله ما هذا قول البشر. قسم په الله که د انسان کلامي، که د انسان خبرې وي خو ما به ورپسې څه جوړ کړی وي، نو د انسان کلام نه دی، زه ورپسې څه جوړ کړم. نو الحمدلله د دې طالبانو او د دې حافظانو د ماشومانو د لویو په ذریعې باندې الله پاک د قرآن حکیم حفاظت کوي. طالبانو ته وګوره، هلته دوره حدیث کې سبق هم وایي، وړه دوره کې هم وایي، او دا د مازدیګر راځي قرآن هغه په لفظ هم زده کوي، تجوید هم قرآن کوي. الله د خلکو وروڼو کې دا چولې ده، الله د دې قرآن حفاظت کوي. ماشاءالله طالبان پکې زیات دي، زه ورته خوشحاله یم. الله دې طالبان نور هم زیات کړي، او د طالبانو ګوره ډېره لویه مرتبه ده، فرشتې ورته وزرې غوړی. د علوم دیوبند په دې مشرانو کې یو مشر تیر شوی دی، شاه رفیع الدین صاحب، ډېر زیات بزرگ او ذاکر انسانو. دی د هغه ځای ناظم مقرر شو. یو ځل د علوم دیوبند په کوی باندې اودس کو، نو یو طالب راغی. نو طالبان خو صاحبه مست خلک دی، نو طالبان خو څه خلک دی؟ مست. زمونږ استازو مولانا عبدالحق صاحب د کوهستان، تاسو به پیژنئ یا به نه پیژنئ، په دې منطقو کې ډېر زیات دا تکړه و. نو موږ د قاضي حمدالله دا کتابونه هم ورسره ویلي وو، د شوکت حفیظ صاحب هم استاذ و، او په دې کتابونو باندې د هغه شرح هم شته. ډېر زیات په دې منطقو کې ډېر زیات تکړه و.
دا یو ملګري ته چې زه ګورم دلته ناست دی ما سره وړه دوره کوله بلکل د هغه په شکل دی نو هغه سره هغې وخت کې چې موږ سبق وی تقریبا 620 کسانو ورسره نو ما ته د یوسف مولوي صاحب وی ما له به اواز راکړه ما ته یوسف مولوي صاحب ورې سخت کال زه تحقیق ستا د وجې نه زیات کوم زموږ د باباجي شاګردو نو چې کم طالبان ورسره کمره کې دیرو ناوی به وي د سلم هغه شرح غصه کې چې نسخه هم ورسره د قاضي حمدالله نشته او داسې به لګیو چې الله ورله ډېره زیاته پویه ورکړې وه نو پخوا خو د تکمیل زیاتو هغه کتابونه چې په هغې به تکمیل د قوت نظری راته ما الحمدلله هغه ته وې پاک نه پاک ته هغې له ډز ورکړی دی نو بیا لاړو تورو ته هلته هم د منطقو دا کتابونه وې زمونږ د باباجي شاګرد غلام محمود مولوي صاحب هغه سره هم وې نو په دې مردان کې دیره و دا سنجان مولوي صاحب ماما و هغه شیخ الحدیث و هم زمونږ د باباجي شاګرد و عبدالرازق مولوي صاحب لوی محدث نو هغه سره دیره و نو هغه به د ماسوتن د مانځه نه پس ترجمه کوله نو موږ به هم ورته کېناستو نو هغه ویل طالبانو کې یو طالب و ډېر لوړ طالب و او لویه پرګه به ورپسې روانه لکه مور پسې چې بچي روان یو ډېر زیات ټقالي و نو دې چوټیانو کې بیا ګاڼه کوله پیسې به وګټلې نو کال به په هغې وخت تېرو نو چې ګاڼه وکړه طالبانو ته وایي راځئ مړه ټول کال سبقونه دی او بیا چې کوم دی ګاڼه یې ده راځئ چې پنجاب ته لاړ شو هغوی ورته ویل چې لکه موږ سره شناختی کاړې مهانتي کاړې نشته هسې نه پولیس والان ګیر نه کوي چې پنجاب ته روان شو په لاره کې اټک کې پولیس والاو ګیر کړل وینیول تاڼې ته یې راوستل طالبانو ورته خدای دې بیغ بنیاد لوړه وباسه موږ درته ووایو چې پرېږده دا څو ورځې دلته بې تېره کوم پنجاب کې څه کول اوس به دا چوټیانې په جیل کې تېرو لوړ ورته وایي قسم په خدای که یو شپه مانه تاسو وکړه هغوی ورته یا ستا د پلار حکومت دی چې کله یې راوسته او محرر ته یې ورمخکې کوي نومونه کله یو کس نوم وایه یو ځل په لاره تېرېده یاره دا خبره خو مې خولې له راله مړه پرېږده یاره ډز ورکوه ټینشن به نه پیدا کوې چې مې وکړه که مې ونه کړې کوه ټول مولیان طالبان دي مونږ هر څه کې لتې شتې ویلي دي نو خبره مې درته دې پورې کوله چې طالبان مس خلک دی نو شاه رفیع الدین صاحب هغه خپلې خبرې له بر اعظم رانه وي انشاءالله لیرني ښه نو شاه رفیع الدین صاحب هغه د دیوبند په کې باندې اودس کوم نو یو طالب راغی نو چې راغی نو چې دال یې ورته وښول وایي دا ستا د مدرسې لنګر دی وایي په دې باندې خو اودس هم کېږي او په دې خپو کې ورله توی کړل طالب غره والی استادان چې خفه شو چې دا خو ولی الله د زمانې دی او دا خو ډېر زیات بزرګ سړی دی او طالب د ده ګستاهي کوي دا خو ډېره بده خبره ده استادان رالل شاه رفیع الدین صاحب ته وایي یره جي د هغه په ځای درنه موږ معافي غواړو او زمونږ دا طالب نه دی پیش شوی شاه صاحب ورته وایي دا طالب نو دا د بار سړی و هغوی وایي نه جي طالب وایي ګوره طالب نو طالب پې مه بدناموې دا د بار سړی هغوی وایي طالب او شاه صاحب وایي نه دی هغوی لاړل مطبخ کې لنګر کې چې وکتل نو هلته هم رجسټر کې نوم لیکلی شو بیا شاه صاحب له رالل جي زمونږ د مدرسې طالب و هغه وایي نه دی طالب هغوی لاړل هلته کلاس کې چې وکتل هلته هم رجسټر کې حاضر لګېده بیا شاه صاحب له رالل جي وایي هلته کلاس کې هم حاضر لګي لنګر نه هم روزانه ډوډۍ لي زمونږ د مدرسې طالب و شاه صاحب یې چې ما درته وي چې طالب نه دی بس نه دی چې معلومات یې وکړل نو په بازار کې کار کو او چې ته داخله مدرسه کې نوم لیکلی و او یو ملګری طالب یې پې کړی وایي ته ما له حاضري اخله سبق یې نه وی ډوډۍ به تر مدرسې نه میلاوېده استادان ملامته شو چې طالبانو سره زندگی زمونږه ده او شاه صاحب خو په دفتر کې ناست دی دومره کلک دی چې وایي طالب نه دی موږ وایي طالب دی شاه صاحب ته وایي چې موږ خو درته نور هم شرمنده یو اخو طالب و نه خود اخو بازار کې مزدوري کوي ډوډۍ د مدرسې خوري خو تا ته څه پته ولګېده چې دا طالب نه دی شاه صاحب ورته وایي وایي زه چې کله دلته دا عهده ما ته وسپارلې شوه نو یو شپه ودومه امام الانبیاء محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مې په خوب کې ولید دې کویله راغی چې دا په کم باندې ما اودس کو او ما ته وی شاه رفیع الدینه
لاړ شه ټول طالبان مال راوله وی په کلاسونو ګرځېدم ټول طالبان مې راوستل وی ټول طالبان مې په قطار کې ودرول وی رسول الله مبارک سره ولاړ یم وی د دواړو جهانو سردار مبارک په خپله باندې بورقه ورښکته کړه دا شکر دی چې کویان ختم شوي مګه پکې پرېوته سونو بورقې به روباسو قارغه کاکا پکې پرېوته دا چاته پته لګي پخوا خو به طالبانو د منطق کتابونه وی فقه چا ویله یو منطقي مولو نو یو سړی ولا راغی دی وی په کوی کې مګه پروت یې سو بورقې ته روباسه هغه وی خدای پاکه مونږ خو فقه نه دی ویلې ټول عمر په منطقو کې تیر کړی خو ماشاءالله چالاک وي که نه ناغلک ته وی راشه تپوس ته نه کومه دا مګه چې دی کوی ته پروتې ده نو چا شړلې ده که په خپله تلې ده یاره وی والله دا پته خو نه لګي نو وی ګوره که چا شړلي د هغې جدا بورقې دي او که په خپله تلي د هغې جدا بورقې دي ښه چې کوی ته پرېوته نو سر یې لاندې او که لکۍ یې لاندې وه وی والله دا پته خو نه لګي نه که لکۍ یې لاندې جدا بورقې دي او که سر یې لاندې جدا بورقې دي وی یاره بېبې مې روخیزه وی اول دې د مور نه تپوس وکړه بیا راشه مسلې تپوس کوه نو دا شکر دی چې کویان ختم شوي دغې غم نه خو خلاص شو نو وی په دې کوی باندې رسول الله مبارک بورقه ورښکته کړه بورقې یې راوښکه وی زه ولاړ یم او یو طالب په قطار کې ولاړ دی رسول الله مبارک هغې له په خپلو لاسو باندې اوبه ورکوي ګوره اوبه سبب د حیات جسمانی دی او علم سبب د پاره د حیات روحانی دی اوبه ولا ورکوي وی ټول طالبان مې د نظر نه وښکل وی اوس چې دې طالب زما په خپو کې دال توی کړل د ده مخ ته چې ما وکتل وی ما وی په هغې شپه چې امام الانبیا ما خوب کې لیدلی او طالبانو له اوبه په خپل لاس مبارک ورکولې دا چهرې وجهې والا پکې نو ځکه ما وی چې دا طالب نه دی نو ماشاءالله د طالبانو دا ډېر لوی مقام دی الحمدلله نو د قاري صاحب شاګردانو کې الحمدلله طالبان هم شته نور ملګري هم پکې شته الله یې دا مدرسه کامیابه کړي او دا ټول بچي د الله پاک محدثین کې الله پاک دې ورله ترقي ورکړي دې مدرسې له هم وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين